أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. حضرت موسی علیہ السلام چې کله د هغه پرورش الله پاک په دغه عجیبه او ناشنا طریقه باندې و، الله پاک فرمایي چې کله دې ورسېدو ځواني خپلې ته واستوا او دې برابر شو د بدن او د عقل په اعتبار سره چې کله دې برابر شو، الله پاک فرمای آتیناه حکما وعلما، ورکو مونږ دته قوت فیصله وعلما او پوهه د دین، وکذالک نجزی المحسنین، او دغه شانتی بدله ورکو مونږه خیسته عمل کوونکو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، او ده داخل شو خارتا على حين غفلة فوقت دا غفلت من أهلها دا أسيدنكو دهغي، يعني ده پداسي ٹیم کی خارتا داخل شو چې مثال پتور د ګرمۍ ورځې او ماسپخین ټیمو چې اکثر خلک هغه اودی په دغه ټیم کې خوب، نو دغه د غفلت ټیم دی، د ناخبرۍ ټیم، نو د په داسې ټیم کې کلی ته د ښار ته داخل شو. فوجد فيها رجلين يقتتلان، پس اوموندو د په دې کلی کې دو کسان یقتتلان چې جنگ کوي، او دغه دو کسان سوکونو الله پاک وی هذا من شیعته وهذا من عدوه، دا یو کس د ډلې د حضرت موسی علیه السلام نو یعنی اسرائیلی، وهذا من عدوه، او دا بل کس د ډلې د دشمن نو یعنی قبطیو، د فرعون د ډلې، فرعونیان دا قبطیان. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، پس فریاد وکو او مدد طلب. استغاثه ویل کیږي فریاد کول او مدد غوښتل، یوازې مدد غوښتل نو، فریاد کول او مدد غوښتل. نو فریاد وکو او مدد غوښتو هغه کس د حضرت موسی علیہ السلام نا من شیعته چې هغه د ډلې د موسی علیہ السلام، علی الذی په مقابله د هغه کس کې من عدوه چې د ډلې د فرعون نو، د دشمن د ډلې نو، او موسی علیہ السلام ته وی چې دا قبطی په ما باندې دا درون پیټه دا اوچتول غواړي چې دا د فرعون باورچی خانه ته وېسي، یو طرف ته دا پیټه دومره درون او غټ پیټه، دویم طرف ته زما د بدن ته وګوره چې پدې کې د دې پیټي دوړو برداشت هغه نشته.
او دویم طرف ته خبره ده چې زه خو یو مزدورکار او کمزورې سړی زه د ورځې مزدوري وکما په هغې باندې چې کم معاوضه مزدوري ما ته میلاو شي نو په هغې باندې د خپلو بچو پرورش کړو او د ده کار دا دی چې دی په خلقو باندې ټوله ورځ مزدوري کوي او بیا مزدوري ورکوي نو مزدور له د هغه حق نه ورکوي او د بادشاه کس دی نو په زور دې څوک څه شی اخیستی نشي نو حضرت موسی علیه السلام د بنی اسرائیلی د دنه خلاصو چې لکه پرېږده سړی کمزوری اوس چې د یو معمولي غوندې کې زورور کس نوکري نو هغه څومره بدماشي چې دی د فرعون خاص کسو د باورچی خانې نو چې په ده کې به څومره تکبر او بدماشي پرته نو د په موسی علیه السلام په څومره وګرځېد چې پکې صحیح چې خبرې موسی علیه السلام خو د خدای پیغمبر و هغه خو دا خبرې نه وړې او خو د فرعون خبره نه وړې نو دوه دسه نو موسی علیه السلام ولې یو سکره پرېښودو چې خوښه مړه ته خو دې خو هم رانیغې نو الله پاک وایي فوکزه موسی نو سوک ورکو دتا دلا حضرت موسی علیه السلام فقضا علیه پس دا فیصله پوره شوه یعنی د ژوند اختتام د ژوند نه خلاص شو مړ شو چې موسی علیه السلام وکتو چې سړی خو خالص په ججوري کې سانه وره نو موسی علیه السلام وی هذا من عمل الشیطان دا د عمل د شیطان یعنی دا کار د شیطان د عمل کار زما قصد او اراده د مرګ نه و ما خو صرف د دنه دا بنی اسرائیلی چې کمزور او د می تخلاص انه عدو مضل مبین یقینا شیطان د دشمن گمراه کون کې اخکارا شیطان ښکارا کون کې او گمراه دشمن دی او دا کار دا هم د شیطان کار او بیا الله پاک ته سوال وکړو قال موسی علیہ السلام وی ربي اے رب زما انی ظلمت نفسی یقینا ما زیاته وکړو په خپل ځان باندې یعنی زما قصد او اراده دا نه ما خو صرف د دې مظلوم مدد کوم خو چې د دل می دا گزار هم نه ورکړې په ست طریقه می اخوا کړې فاغفر لي پس وبخي ما لرا خدای پاک ما ته معافي وکي ما وبخي فغفر له پس الله پاک بخنه وکړه دته انه هو الغفور الرحیم یقینا الله پاک بخون کې رحم کون کې قال موسی علیہ السلام وی رب اے رب زما بما انعمت علی په سبب د انعام ستا په ما باندې یعنی ستا د انعام په وجه باندې خدای دا ستا مهرباني او ستا انعام دی په ما باندې فلن اكون ظهيرا للمجرمين پس هیڅ چری بزنشم مددگار د مجرمان خدای پاک وسمهم دا ظالم دا غم رسته مینه دکړي او خدای پاکا ستا د دې نعمت په توفیق باندې آینده به هم زچرتا د ظالم او د مجرم مدد وکړي او د مسلمان حق هم دا دی چې دی به د مظلوم مدد کوي د ظالم د ظلم نه دا به اخلاص لیکن اوس خو په معاشره کې دستور او طریقه هغه بدل شي کم ځای چې زوروري نو د هغه حمایتیان سیوای
د هغه خبرې ته صحیح ویونکي هغه سیوا د هغه غلط او ناجایز کار ته خرم ورکوونکي والا سیوا او د کمزوري او د مظلوم حمایتیان او ملګری هغه ډیر کمی په ماشه بلکې د نشت برابرۍ او کم چې یې هم نو هغه په پټه باندې د هغه حمایت کوي او هغه ته صحیح وایي لیکن په ښکاره کې بل طرف ته ډول وایي موسی علیه السلام د الله پاک نه سوال وکړ فاصبح في المدينه خائفا سبا کو دا فخار کی خائفا يركون يترقب انتظار کو یعنی د غشپو د بداسه حالت کې او موسی علیہ السلام د دې خبره انتظار کو چې بهر په خلقو کې د دې مړی په باره کې څه خبرې چلی لکه خامخا لویه واقعه راغلی نو چې خلق سوی په دې باره کې نو د په دې خار کې ګرځېدو فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ پس ناسا په هغه کس استنصره چې مدد غختله و ددر بالامس فرون يستصرخه چغي وهلې ده پرونه خو صرف مدد کو غختو او فریاد کو نن پی دا ظالم دا غنه زور ور راغله نن یې چغي وه چې دا غینه وته هم زیات زور قال له موسى انك لغوي مبين نو چې موسی علیہ السلام وکتو چې دا چغي سوق وهي او مدد طلب کوي نو چې وای کتو نو دا هغه پرونه کوي موسی علیہ السلام د توبې چې لکه سړی تا خو خالص شرف دغه کې نیولې هر ټیم خو چې ګورم جو تا دا غوي ما جوړه کړی پرون دې هم دا غوي ما جوړه کړی و نن دې بیا شر جوړ کړی نو دته وی انک لغوی مبین یقینا تسرکش احکار چې زور دی ناراضي خو قلار شدار چا سروري تل او اړه ماچ او دویم دا چې پرون خو د رضانی او سړی ځکه تر سوال نن بیا چې وਹੀ بل باندې خرابه نو موسی علی السلام ورته دسی وکړو او دا خبره وته لګه تیز او موسی علی السلام اراده لره د دې خبره چې دا نن کم ظالم چې دی ونه وਹੀ پسوک سپېړه باندې ځکه چې د سړی دومره د ټینګ نه دی خو صرف د بادشاہ دغه د وجینا شور او چغی دای سیوای نو اراده د لرله چې د نن ونی سی په نیو باندې د قابو کی نو فلما ان اراد ان يبطش بالذي پس هر کله چې اراده وکړه موسی علی السلام چې ونی سی هغه کس هو عدو لهما چې هغه دشمن د دې باندې چې د موسی علی السلام هم دشمنو او د اسرائیلی هم دشمنو چې دی ونی خو اسرائیلی خیال دا وکړو چې یاره دغه ماته وکتو هم بد او را روان هم شو دې طرف ته او خبره هم وکړو کې دی چې یاره نن د مال سوق راځي نو دغه د سوق نتیجه پرون لیدلی و د حضور او طاقت کار شي قال ندعوي يا موسى اي موسى عليه السلام اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس آیت غواړي چې ته قتل کې مال را لکه څنګه چې ته قتل کړه او پرون یو بل کس پرون خود یو وجل من ما وجري ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض تنغواړي مگر دا چې شي ته په زمکه کې جبارا زورور مسلط وما تريد او تنغواړي ان تكون من المصلحين چې تشي د اصلاح کوونکو نو پرون دی د یو کس خبره ختمه کړی و او نن زما اراده لري
نو دغه کس چې کله دا خبره واورید نو ډایرک دور ودان چې هلکه دا خو غټ ورن جاری شوی او قاتل معلومیږي نو ډایرک ځان رسولی دی فرعون او الته هغه ته ویلی دي چې قاتل خو می معلوم او لوی خطر د ملک تکره سړی پاتې شو نو ټول هر څه په هوا نو الته کې فرعون هغه خپل کسان هغه راغونډ کړو او مشوره یې کوله نو په دو کې یو کسو چې هغه د فرعون د طرز و او د په پټه باندې مسلمان خو د فرعون د یری د وجینا او د کابینی د یری او د زور د وجینا د خپل ایمان اظهار نکړ چې حزقیل یا شمعون دغه کسون او بعضو شمعان هم ذکر کړي نو دغه کس چې کله دا خبرې واورېدې نو دی راغی وجاء رجل او راغی یو کس من اقصى المدینه دا اعلا طرف د ښار په دې نسبت چې د کمزینه دی راغلی نو دغه ځای د حکومت ټوله کابینه او کم دا قوم نمائندگان او مشران چې وو ټول هلته اوسېدو او هلته ناست نو دی راغی د اعلا طرف د ښار نه یسعا منډې وهلې په منډه باندې راغی قال او د اوی یا موسی ای موسی علیه السلام ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين یقینا مشران د قوم جرګه کا استاپ بارکه ليقتلوك چې قتل کیتا فاخرج إني لك من الناصحين پس وزتا یقینا زستا د پارا د خیر خواهانو نه ستا خیر خوای متا ته دا خبره را ورسوه فخرج منها خائفا نؤوتو دې کلینا خائفا يركون زکه چې موسی علیه السلام د دې وخت پوری د مصر نه بهر ته هم چرته نه وته نو یری کولای چې په کم لار بزم چرته بزما کم زیږی ته بزانو باسما کم علاقه ته بزم وسیګم بوس کم ځای يترقب او انتظار کوي چې مخې ته به حالات سره پیښي نو کله چې سفر شروع کو نو موسی علیہ السلام د الله پاک نه سوال وکړو قال موسی علیہ السلام وی رب نجنی من القوم الظالمین اے پروردگار زما نجات راکی ماتا د قوم ظالمانو ولما بلغ اشده او کله چې ورسېدو د ځوانۍ خپلې ته واستوى او برابر شو څنګه برابر شو د بدن او د عقل په اعتبار سره آتیناه ورکم غدتا حکما قوت فیصله وعلما او پوهه د دین وکذالک او دغه شانتی نجزی بدلا ورکو مونږه المحسنین خیسته عمل کوونکو ته ودخل المدینه او د داخل شو ښار ته على حين غفلة من أهلها فوقت غفلت د اوسیدونکو د هغې کې فوجد فيها پس بیا موندو د په هغې کې رجلین دوه کسان یقتتلان
چې جنگ کوو د یو بل سره هذا من شیعته دا یو کس د ډلې د دنو اسرائیلی وهذا من عدوه او دا بل کس د ډلې د دشمن د دنو یعنی قبطی و فاستغاثه الذي پس فریاد وکو او مدد طلب کو ددنا الذي هغه کس من شیعته چې د ډلې د دنو على الذي فمقابل د هغه کس کې من عدوه چې د دشمن د دنو فوکزه موسی سوق ورکو هغه موسی علیہ السلام فقضى عليه پس فیصله پوره شوه په هغه باندې یعنی د هغه ژوند ختم قال موسی علیہ السلام وی هذا من عمل الشیطان دا دې د عمل د شیطان نه انه یقینا دا شیطان عدو دشمن دے مضل مبین گمراہ کون کے اخکارا قال موسیٰ علیہ السلام ہوئی رب انی اے رب زمان ظلمت نفسی زیادے کڑے دے ما پزان باندی فاغفر لی پس بخنه وکي ماتا فغفر له پس بخنه وکړه الله پاک دتا انه هو الغفور الرحیم یقینا الله پاک بخون کې رحم کون کې دے قال موسی علیہ السلام وی ربی اے رب زما بما انعمت علی فوجد انعام ستا پما باندی فلن اکون ظهیرا پس هیچ چری بزنشم مددگار للمجرمین دپار د مجرمانو فأصبح في المدينة پس سباکو د پخار کی خائفا یرکون کے یترقب انتظار کو فإذا الذي پس ناسا پہاغا کس استنصره بالامس چې مدد غوښتلی و د ده نه پرون یستصرخه چغې وهلې ده ته پسه کې د یو بل قبطي په باره کې ده ته چغې وهلې قال وی موسی علیہ السلام له قال له موسی اویدت موسی علیہ السلام انک لغوی مبین یقینا تسرکش اخکاری فلما ان ارادا پس هر کله چې د اراده وکړه ان یبطشا دا چې ونیسي بالذي هغه کس هو عدو لهما چې هغه دشمن و د دې دواړو په دې کې دوه اقوال دي یو دا دی چې دا قبطي دا د دې دواړو دشمنو یو د دې اسرائیلي او یو د موسی علیه السلام
او دویم قول دا دی چې دا اسرائیلی ته اشاره ده چې د دشمن ور دي دواړو یو دا پرونی قبطی او یو د دې نننی قبطی قال اویدا یا موسی اے موسی علیہ السلام اتريد ان تقتلني ایت غواړي چې تا قتل کیما کما قتلت نفسا لکه څنګه چې قتل کړي وو تا یو نفس بالامس پرون ان تريد تنغواړي الا مگر ان تكون جبارا چې تشي مسلط في الارض پس مکه کی وما تريد او تنغواړي ان تكون من المصلحين چې تشي د اصلاح کوونکنا وجاء رجل او راغ یو کس من اقصى المدینه د اعلی طرف د خارنا یسعى چې منډي والي قال دعوي یا موسی اے موسی علیہ السلام ان الملأ یقینا مشران د قوم یأتمرون بک جرګه کوي ستا په باره کې لیقتلوک چې قتل کیتا فاخرج فاستوزا انی لک من الناصحین یقینا زستا د پاره د خیر خواهانو نیم فخرج منها پس قوتو دے ددی کلنا خائفا یرکون کے یترقب انتظار کو قال موسیٰ علیہ السلام ہوئی رب نجنی اے رب زمانی جات راکی ماتا من القوم الظالمين دا قوم ظالماننا